یو خاوند چې خپله ښځه بې پردې کړله نو هغې ته به ټولو خلکو د شهوت په نظر باندې کتل. دغه ویډیو یې تاسو سره شریکوم چې دغه خاوند به خپله ښځه باندې کوم کارونه کول. داسې ویل کېږي چې خاوند یو ځل خپلې ښځې سره په موټر کې کېناستو، د موټر په وروسته سیټ کې ښځه کېناسته، مخکې ورسره خاوند کېناستو او ډرایور ګاډی روان کړو. کله چې ډرایور ګاډی روان کړو نو ډرایور شیشه بالکل داسې سیده کړه چې شاته ښځه ورته صفا ښکارېدله او شاته ښځه هم ډېره زیاته ښایسته وه. هغې سینګار هم کړی و، لوپټی هم په سر نه وه او ډېر کریم پوډر یې هم مږلي و، ځان یې بیخي سینګار کړی و، شاته کېناسته. نو کله چې ورته د ډرایور شیشه سیده کړله او بار بار به یې په دې شیشه کې دغه ښځې ته کتل. د دې سړي پرې د ډېر وخت نه پام و چې دا سړی یعنې دا ډرایور خو زما ښځې ته ګوري، خو ده ته موقع نه برابرېدله چې په کومه طریقه باندې د ده نه پوښتنه وکړي چې ګوره زما ښځې ته مه ګوره. اخر ورته غصه ورغلله او د ډرایور نه پوښتنه وکړه چې تا دا شیشه ولې زما ښځې ته سیده کړې او بار بار زما ښځې ته ګورې. ده ورته وویل چې زه خو ستا ښځې ته نه ګورم، ستا ښځې ته خو ټوله دنیا ګوري. هغه په حیرانتیا باندې وویل او ورته غصه هم شو چې خبره بل خوا مه اړوه، زه تا ته بار بار ګورم او تا نوټس کوم چې ته زما مېرمنې ته ګورې. هغه ورته وویل چې ته ډېر ساده سړی، ته د خپلې ښځې ته وګوره په کوم حالت کې د کور نه راوتلې ده، نه یې لوپټه په سر ده، نه یې بل داسې نقاب یا حجاب کړی دی چې موږ د هغې ته داسې وګورو چې ګنې دا یو مسلمانه ښځه ده. خو هغه چې په کوم حالت کې راوتې نو یقینا چې ډېر داسې نجس حالت دی چې هر سړی به دې ته ګوري او د دې د دغه اندازونو نه او د دې د جسم نه به په کتلو سره خوند اخلي. نو مهرباني وکړه ځان هم وګنهګاروه او ښځې ته سم لباس واچوه. په دې باندې دغه سړی پوه شو، خپل تندي ته یې ټک ورکړو او د هغې نه پس یې ځان سره وویل چې یقینا ما ډېر بد کړي دي. په ټیټو سترګو د ګاډي نه کوز شو او د خپل کور په لورې خپلې ښځې سره روان شو.